تیر یو کال کې د هوایي چلند عمومي لاسته راوړنې کابل نړیوال هوایي ډګر کې د 300 میلیون افغانۍ په ارزښت د نوي معیاري درې پوړیز انتظارځای بنسټ ډبره ایښودل د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت لخوا د انساني همدردۍ له مخې د اړوندو ادارو په همکارۍ بدخشان ولایت کې د روسیې هیواد غورځېدلي وړې الوتکې مسافرو د ژغورنې عملیات ترسره کول په تیر یو کال کې د افغانستان له فضا څخه د 40,016 عبوري الوتنو ترسره کېدل او همدارنګه په دې وروستیو کې د افغانستان له فضا څخه په عبوري الوتنو کې د پام وړ زیاتوالی په تیر یو کال کې د هیواد هوایي ډګرونو څخه د 12,503 الوتنو ترسره کېدل د نړیوالو هوایي ډګرونو څخه د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته د 10,000 حاجانو خوندي لیږد رالېږد د اریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو ترڅنګ 8 نړیوالو او یو شمېر نورو د مؤسساتو هوایي شرکتونو الوتنو ته خدمتونه وړاندې کول د خوست هوایي ډګر په نړیوال هوایي ډګر بدلول او په عملي ډول ترې د نړیوالو الوتنو پیلېدل د هوایي چلند په برخه کې 18 پراختیایي پروژې ترسره کول د ملکي هوایي چلند انسټیټیوټ څخه د 112 تنو مسلکي کسانو فارغېدل او د 150 تنو نویو محصلینو جذبول د وزارت اړوند خالي بستونو کې د آزاد سیالي له لارې د کابو 1500 کسانو په دندو ګمارل د کارکوونکو ظرفیت لوړونې په موخه په هیواد دننه او بهر کې د 60 ښوونیزو پروګرامونو برابرول د هوایي ډګرونو معیاري کولو په موخه ولایتونو ته د اور وژنې تجهیزات او مسلکي کارکوونکو لیږدول په لومړي ځل د هوا پیژندنې ریاست کې د 3D ټکنالوژي په کارولو د هوا پیژندنې اتومات سټیشن جوړول د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د 300 میلیون افغانۍ په ارزښت د یو درې پوړیزې ودانۍ بنسټ ډبره کېښودل شوه چې په 3,904 مربع متره ځمکه کې جوړیږي چې د مسافرو لپاره په نړیوال معیار انتظار ځای، رسټورانټ، میلمستون، روغتیایي کلینیک، د غونډو تالار او نورې ګڼې اسانتیاوې لري. یاده ودانۍ به د 18 میاشتو په موده کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. بدخشان ولایت کې د روسیې هیواد فالکن 10 ډوله الوتکه چې د تخنیکي ستونزو له کبله غورځېدلې وه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت لخوا یې د اړوند ارګانونو په همکارۍ د پلټنې او ژغورنې عملیات ترسره شول چې پکې سپرو 6 کسانو څخه 4 تنه وژغورل شول او له ښې درملنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ولېږدول شول. په تیر یو کال کې د افغانستان له فضا څخه 40,016 عبوري الوتنې ترسره شوي دي چې دا په هرو 4 ساعتونو کې 110 الوتنې کیږي. د یادولو وړ ده چې د تیرو 2 میاشتو را په دې خوا په یادو الوتنو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې اوس مهال په هرو 4 ساعتونو کې 215 عبوري الوتنې د افغانستان له فضا څخه په خوندي ډول ترسره کیږي. د افغانستان هوایي ډګرونو څخه 12,503 الوتنې ترسره شوي چې 5,414 بهرنۍ او 7,090 کورنۍ الوتنې دي. په دغو الوتنو کې ټول ټال 1,819,283 مسافرو تګ راتګ کړی چې 9,400,000 مسافر په هیواد دننه او 1,22,583 مسافرو بهر ته سفر ترسره کړی. د یادولو وړ ده چې په تیر یو کال کې افغانستان ته د 280,201 بهرنۍ اتباعو تګ راتګ کړی. 1,628 تنه راغلي
او 1,450,283 تنه بیرته تللي دي. همدارنګه د کابل، کندهار، هرات، مزار شریف نړیوال هوایي ډګرونو څخه د حج د فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته د څه باندې 10,000 حاجیانو په خوندي توګه د تګ راتګ زمینه برابره شوې او خدمتونه ورته وړاندې شوي دي. په هوایي ډګرونو کې د اریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو ترڅنګ ترکیش، العربیه، فلای دوبۍ، یزد، ایران ایر، کیش، ماهان، تابان او د موسساتو هوایي شرکتونه نورمال الوتنو ته اسانتیاوې برابري او معیاري خدمتونه ورته وړاندې شوي دي. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په ځانګړې پاملرنه د خوست هوایي ډګر په اړوند تجهیزاتو سنبال او په نړیوال هوایي ډګر بدل شو چې اوس مهال ترې عملاً کورنۍ او نړیوالې الوتنې ترسره کیږي. د وزارت پراختیایي بودیجې څخه د هوایي چلند برخې معیاري کولو په موخه 18 پروژې پلي شوي چې د نوي سلنو کار یې بشپړ شوی دی. د ملکي هوایي چلند انسټیټیوټ کې د هوایي ترافیکو تنظیم ATC او د هوایي چلند ټکنالوژي CNS ترڅنګ د اطفائیې، هوا پیژندنې، واټ ترانسپورټ او همدارنګه د هوایي چلند مدیریت شپنۍ برخې نوي ډپارټمنټونه جوړ شوي چې په یاد برخو کې د 2 کلن معیاري نصاب له مخې زده کړې ورکول کیږي. تېر کال د ملکي هوایي چلند انسټیټیوټ څخه 112 تنه فارغ شول چې په خپلو اړوندو برخو کې په دندو ګمارل شوي دي او اوس مهال په یاد انسټیټیوټ کې ټول 230 محصلین په مختلفو برخو کې په مسلکي زده کړو بوخت دي. د راتلونکي کال لپاره خو پلانونه ډیر په پام کې لرو. یو څو مهمو ته به اشاره وکړم. د خوست او کندهار نړیوالو هوایي ډګرونو ته سیستماتیکه پراختیا ورکول، د هیواد هوایي چلند په پښو درولو لپاره په هوایي ډګرونو کې د پراختیایي پروژو پلي کول، د بامیان هوایي ډګر ځغاستلیکي او نورو برخو جوړول، د هلمند ولایت بست هوایي ډګر ځغاستلیکي او چاپیره دیوال جوړول، نړیوال هوایي شرکتونه د الوتنو پیل لپاره تشویقول او زمینه برابرول. د افغانستان فضا د عبوري الوتنو لپاره کاملا مسؤونه او بې خطرې ده او عملا په دې 3 کلونو کې الحمدلله هیڅ نه داسې ستونزه نه ده رامخته شوې چې ملکي الوتنې دې عبور وکړي او څه ستونزې سره دې مخ شي. په هرو 4 ساعتونو کې په تېر کې هم موږ 110 عبوري الوتنې درلودلې او اوس الحمدلله دا 215 عبوري الوتنې لرو. نو د دې ښکارندویي کوي چې د افغانستان فضا کاملا مسؤونه ده. او د شهري بسونو په هکله باید ووایم چې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د ښاري تنظیم طرحې مطابق موږ هغه خصوصي سکتور، هغه خصوصي ترانسپورټي شرکتونه چې دوی بس موټر لري واړه لکه مرسیډیز یا میانه بسونه لري لکه کاسټر، استانه دا نور، دغو ته په طرحه کې ځای ورکړی. دوی د ښارونو ترمنځ په لویو ښارونو کې فعالیت کوي، دوی ته خاص ټکرونه توزیع کیږي، په مسیرونو کې دوی استخدام کیږي او د دوی د کنټرول لپاره زموږ رسمي مامورین موجود دي، دوی کنټرولوي. نو دغه د طرحې مطابق ډیر کار تر سره شوی. اوس عملا هیوادوال ګوري چې په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شوې. غټ علت دا ده چې ترانسپورټي کارکوونکي موجود دي او نظم دپاره کار شوی. دا چې د کابل ښار ګڼه ګوڼه ډیره لري، تقریبا 5-6 میلیونه تقریبي نفوس لري او ښار او جادې تنګې دي. نو په دغه برخه کې ډیر اقدام شوی، نور به هم انشاءالله په دې برخه کې اقدام کیږي. او د ټکسیو په باره کې اطرافي او ښاري ټکسۍ مشخصې شوي دي. هغه ترمینلونه چې د کابل ښار په څنډو کې دي، ولایاتو ته مسافر انتقالوي، هغه اطرافي ټکسۍ پکې موجودې دي. هلته د شخصي موټرو فعالیت کاملا درول شوی ده، همدا اوس دا چاره ترسره شوې. او هغه ټکسۍ چې ښاري دي په کابل ښار دننه فعالیت کوي، د ټرافیکو محترم پولیسو لخوا دوی ته اعلامیه صادره شوې ده چې شخصي موټر نشي کولی په کابل ښار یا په نورو ساحو کې فعالیت وکړي. دوی په خپله برخه کې ځکه اجرایي قوه ده اقدام کوي. د تېر کال لاسته راوړنو ته چې په تېر کال کې موږ څه کړي دي، دغسې لاسته راوړنې خو ډېرې دي، خو اندازه قدر یو لنډیز به ووایو. د افغانستان او پاکستان هیوادونو ترمنځ د ټاټ صنعت لنډمهاله تګ راتګ رامنځته کول چې د پاکستان او د افغانستان تر مابینځ دی. د واټ ترانسپورټ په برخه کې
د 28 پروژو پلي کول. ګاونډیو او د سیمې هیوادونو زرګونه افغان لارویو ته د توکو لیږد په موخه د تګ راتګ زمینه برابرول. د یو کال په موده کې د ولایتونو ترمنځ د انتقالاتو په موخه د بار وړونکو لارویو تنظیم او خدمتونو وړاندې کول. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په مشرۍ د ترانسپورټي کمیټې لخوا له سپین بولدکه، تورخمه او کابل څخه د لسګونه زره کډوالو خپلو سیمو او مینو ته وړیا ډول خوندي ډول لیږدول. په ترمینلونو د واټ ترانسپورټ او اړوند معیاري ترانسپورټي شرکتونو رامنځته کول او جواز ورکول. په ترمینلونو د موټرو د نوبت تنظیم او چارو روڼتیا په موخه د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم سره سم د زونونو په کچه د کمیټو جوړول. د خدمتونو وړاندې کولو په موخه برېښنایي سیستم او موبایل اپلیکیشن جوړول. د تیر کال ترانسپورټي اسنادو ویش اسانتیاوي په موخه د واحدي کاري مرکزونو رامنځته کول. د مسافرو او توکو د خوندي لیږد په موخه په مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو کې د GPS الو نصبول. همدارنګه د هیواد په ترمینلونو، هډو او بندرونو کې په ورځني ډول د موټرو تخنیکي چک ترسره کول. د معیاري ترانسپورټي ترمینلونو جوړولو په موخه د څه باندې 3.5 جریبه ځمکې انتقال. همدارنګه په کاپیسا او کندوز کې د واټ ترانسپورټ د ودانیو جوړولو لپاره د څه کم 3 جریبه ځمکې اخیستل. یو لږ اندازه چې تفصیل ورکو، د افغانستان او پاکستان هیوادونو ترمنځ د لاریو تګ راتګ په مخه د ټیک سند لنډمهاله تګ راتګ سند په ورکړې په تفاهم شوی چې یاد سند لاریو ته په پېښور او کوټه کې د افغانستان ترانسپورټ، افغان لاریو ته په کابل او کندهار کې د کونسلګرۍ او د پاکستان سفارت ورکوي، او پاکستانی لاروی ته په پېښور او کوټه کې د افغان ترانسپورټ اتشې لخوا ورکول کیږي چې 100 امریکایي ډالر په بدل کې ورکول کیږي. د دې سند په درلودلو سره به موټر چلوونکي کلینر د 6 میاشتو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ آزاد تګ راتګ کوي او انتقالات کولی شي. تر اوسه پورې د 2650 پاکستانی لارویو ته یاد سند ورکول شوی دی او 15,000 افغاني لارې د یاد سند ترلاسه کولو په مخه د پاکستان سفارت او کونسلګرۍ ته ورپېژندل شوي دي چې د ډیرو سندونه ترلاسه کړي دي. په تیر یو کال کې له افغانستان څخه ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایران او پاکستان ته په 524,038 افغاني لاریو او افغانستان ته 440,909 بهرنیو لاریو تګ راتګ کړی دی.